ځان به قربان کړو د ناموس رسالت د پاره ځان به قربان کړو د ناموس رسالت د پاره ځان به قربان کړو د ناموس رسالت د پاره رب قبول کړي مونږ د ختم نبوت د پاره ځان به قربان کړو د ناموس رسالت د پاره ځان به قربان کړو د ناموس رسالت د پاره هر یو قوم د پاره خپل انبیاء راغلي د هر یو قوم د پاره خپل انبیاء راغلي د هر یو قوم د پاره خپل انبیاء راغلي حضور نبی دې د کل انسانیت د پاره ځان به قربان کړو د ناموس رسالت د پاره ځان به قربان کړو د ناموس رسالت د پاره ځان به قربان کړو د ناموس رسالت د پاره رب قبول کړي مونږ د ختم نبوت د پاره ځان به قربان کړو د ناموس رسالت د پاره ځان به قربان کړو د ناموس رسالت د پاره د عقیده زمونږ د دین او د ایمان حصہ ده د عقیده زمونږ د دین او د ایمان حصہ ده د عقیده زمونږ د دین او د ایمان حصہ ده څوکیداران یو مونږ د دې د حفاظت د پاره ځان به قربان کړو د ناموس رسالت د پاره ځان به قربان کړو د ناموس رسالت د پاره ځان به قربان کړو د ناموس رسالت د پاره رب قبول کړي مونږ د ختم نبوت د پاره ځان به قربان کړو د ناموس رسالت د پاره ځان به قربان کړو د ناموس رسالت د پاره نن دیو بندیانو ترین لار خطا کړي د زار نن دیو بندیانو ترین لار خطا کړي د زار نن دیو بندیانو ترین لار خطا کړي د زار د لار خند قدیانیت مرزایت د پاره ځان به قربان کړو د ناموس رسالت د پاره ځان به قربان کړو د ناموس رسالت د پاره ځان به قربان کړو د ناموس رسالت د پاره ځان به قربان کړو د ناموس رسالت د پاره رب قبول کړي مونږ د ختم نبوت د پاره ځان به قربان کړو د ناموس رسالت د پاره ځان به قربان کړو د ناموس رسالت د پاره ختم نبوت پورې حاصلو بیٹوکی کوي ختم نبوت پسې حاصلو بیٹوکی کوي ختم نبوت پورې حاصلو بیٹوکی کوي یو کلو نه جوړ کړي سیاست د پاره ځان به قربان کړو د ناموس رسالت د پاره ځان به قربان کړو د ناموس رسالت د پاره ځان به قربان کړو د ناموس رسالت د پاره ځان به قربان کړو د ناموس رسالت د پاره ځان به قربان کړو د ناموس رسالت د پاره رب قبول کړي مونږ د ختم نبوت د پاره ځان به قربان کړو د ناموس رسالت د پاره ځان به قربان کړو د ناموس رسالت د پاره د فخری پتور سعید اخر کې دا وایما د فخری پتور سعید اخر کې دا وایما او د فخری پتور سعید اخر کې دا وایما زد قائد او سپاهی یم جمعیت د پاره ځان به قربان کړو د ناموس رسالت د پاره ځان به قربان کړو د ناموس رسالت د پاره ځان به قربان کړو د ناموس رسالت د پاره رب قبول کړي مونږ د ختم نبوت د پاره
ځان به قربان کړو د ناموس رسالت د پاره ځان به قربان کړو د ناموس رسالت د پاره اوازونه د لکاري او ډیر ګانو محترم رور احمد مخلص اسماعیل شاه صافی او شاعر محترم جناب مفتی سید الله جان ودا